هغه طریقې چې میرمن ورباندې ډیر ژر انزال کیږي یا انزال ته رسیږي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو بدل وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګوړې نشان ووهئ. مننه. هغه طریقې چې میرمنې ورباندې ډیر ژر انزال ته رسیږي کومې دي؟ هر هغه شی چې د خپلې کوټې یا اتاق څخه لرې کړی شي چې ستاسو د توجه د خرابېدو سبب کیږي. یو تیاره او خاموش اتاق غوره کړئ. ښځینه په تیاره کې د جنسي اړیکو ټینګولو په وخت کې ځان ډیر خوندي احساس کوي او خپل ځان په ټوله معنا اړیکې ته ورکوي. ژوند خوند ترلاسه کوي او ژر انزال ته رسیږي. هڅه وکړئ د کوروالي په وخت کې د مساج یا چاپي کولو له غوړو څخه کار واخلئ. تاسې غوړ وټاکئ چې بوی یې نرم وي. بیا نو لومړی خپله میرمن ارامه مساج او چاپي کړئ. په دې ډول بیا یې عضلات هم ارامه شي او یو راحت انزال ته به هم ورسیږي. کم تر کمه 20 دقیقې د خپلې ملګرې سره مینه محبت وکړئ. هغه ښکل کړئ، د بدن حساسې برخې یې چاپي کړئ. 20 دقیقې وروسته د دخول ترسره کړئ. څېړنې ښایي چې 93 سلنه ښځې انزال ته د رسېدو د کوم مخکې له کوروالي 20 دقیقې مینه او محبت کړی وي. هغه د 20 دقیقې تاسو که چېرته له میرمنې سره 20 دقیقې وړاندې مینه او محبت کړی وي، له هغې سره د مینې اظهار کړی وي او د بدن هغه لامې یا هغه ځایونه تاسو ورته مساج کړي وي کوم چې میرمنه ورڅخه ډیر زیات خوند اخلي، نو کیدلی شي او تاسو په دې کې بیا 90% کامیابي ترلاسه کولی شئ. هغه داسې چې اکثره میرمنې د مساج یا هم د چاپي کولو په وخت کې میرمنه ډیر خوند اخلي او بل د مینې او محبت اظهار کولو څخه دومره مثبته ګټه هم اخیستلی شي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.